معاذ رضی الله یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ته راغله او ډېره قیمتي تپوس ترې وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر خوشحال شو. هغې سوال ته یې اوچت سوال وویله، عظیم سوال یې وویله. دا ډېر لوی سوال و. نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر خوشحال. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان ده. نبی صلی الله علیه وسلم ته نا تپوس کوي، یا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. اے دے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما تا داسې عملونه وخیا چې مونږ څوګم جنت ته مې داخل کی او جهنم نه مې لري کی. دا څومره ښه سوال لا، دا څومره زبردست سوال لا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل لقد سألت عن عظیم. اے معاذ واقعا علم دغه ته ویل شي او خيارتيام دغه ته ویل شي، پوهه دې ته ویل شي. لقد سألت عن عظیم. معاذ تا ډېر لوی سوال وکړل. دا د هر نفس ضرورت ده، دا د هر ښځې ضرورت ده، دا د هر نر ضرورت ده، دا د هر غریب ضرورت ده او د هر مالدار ضرورت ده، د هر عرب د هر عجم ضرورت ده. دا انتهایی ضرورت ده د هر چا لپاره. لقد سألت عن عظیم. دا خو ډېر لوی سوال ده چې سړی جنت ته لاړ شي او جهنم نه بچ شي. خو رسول الله متصو فرمایل وانه لیسیر علی من یسره الله. چې چاته الله آسان کړي هغه ته آسان شی ګران ده، خو چې الله یې چاته آسان کړي نو هغه ته آسان ده. ورونو همیشه د پاره چې دا سوال الله نه کوو چې الله اتا په دین باندې تلل مونږ ته آسان کړي. آسانتیا ګوره په درو خبرو باندې راځي چې نیکو اعمالو طرف ته څوک آسانتیا غواړي. درې صفات سورۃ الليل کې الله فرمایي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله فرمایي فاما من اعطى، چا چې الله لپاره ورکړه وکړه، یا الله لپاره مال خرج کړ صرف دې لپاره چې الله رضا شي. لکه ابو بکر رضی الله عنه. ابو بکر رضی الله عنه بچو غلامان بچو چې خځې به وي بوډاګانو نو دا به آزادول. معاشره کې یو زنانه ده چا سره وینده ده، ابو بکر رضی الله خپل مال را واغست هغه به آزاد. او دارنګ یو بوډا بو ابو بکر رضی الله لاړ پاګه پسې مال به مالک تویر کا به آزاد. نو الله رب العالمین فرمایي فاما من اعطى. دا درې کار چې څوک کی دته به الله دې نیکي لار اسانوي. اولنې څه ده؟ فاما من اعطى، خپل مال هغه د الله د رضا لپاره خرج کول. اما من اعطى واتقى، دویم تقوا د الله یرا، د الله د ګناهونو د نافرمانو نه ځان ساتل د لوی تقوا ده. او دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وصدق بالحسنى. د حسنا او د خشي تصدیق وکړه. حسنا نه مراد یو قول الله چې لا اله الا الله، د الله توحید ذکر شو دا وی چې بالکل صحیح خبره ده. د الله توحید هغه لوی خبره ده. ځکه د الله سره شریک جوړول دا انتهایی لوی بدبختی ده. د الله د ناراضګۍ لوی سبب ده. تر دې چې د مشرک نه الله دومره ناراضه کیږي چې الله د رب العالمین د چیرم جنت ته نه وځي.